سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. په دې باراني شپه باندې بیا هم درسره یم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې د واتساپ دپاره یو نوی ځانګړتیا نوې راغلې ده، یعنې واتساپ ته یو نوی فیچرز اډ سوی ده. واتساپ د دې څخه وروسته یو څه نور اسانه او ساده سوی ده. هغه په دې معنی باندې چې پخوا باندې که چیرې موږ تاسو غوښتل چې دوه واتساپه وکاروو، نو په موبایل کې به مو یو بزنس اکاونټ درلودی او یا به مو هم جیبي واتساپ درلودی او یا به مو هم د دې اپلیکیشن د دې اصلي اپلیکیشن کاپي به موږ په خپل موبایل کې لرله. خو د اوس لپاره واتساپ اعلان وکړ چې موږ په واتساپ کې د دې ځانګړتیا اډ کړې ده چې له دې وروسته یو څوک کولی شي چې دغه وکړي په یوه واتساپ کې، په دې یوه اپلیکیشن کې دوه واتساپه جوړ کړي، معنا پر دوو نمبرونو باندې یو څوک کولی شي دلته اکاونټ جوړ کړي. دا دی دلته د واتساپ خبرتیا دا په نن ورځ کې راغلې ده. ګورو پر 11 بجې 4 بالا د ورځې باندې I use two account and the same phone. معنا زه یې اوس تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو موږ په یوه واتساپ کې دوه نمبرونو باندې اکاونټونه جوړ کړو او هغه یوازې په دې یوه واتساپ کې وکاروو، بل دې ته ضرورت نشته چې یا بزنس اکاونټ وکاروو یا هم جیبي واتساپ. په دغه درې ټکو باندې کلیک کوو، راځي وروسته سیټینګ ته، له سیټینګ څخه وروسته دا لومړی اپشن اکاونټ دی، په دې کلیک کوو، لاندې راځو دغه اپشن انتخابوو اډ اکاونټ. اوس زما خو یو اکاونټ دا دی جوړ دی، پر دې نمبر باندې جوړ دی په دغه یوه اپلیکیشن کې. اوس زه غواړم بل اکاونټ جوړ کړم، په دې اډ اکاونټ باندې کلیک کوم. کله چې په اډ اکاونټ باندې کلیک کوم دوی ماته وایي چې ته راسه خپل ژبه انتخاب کړه، له هغه څخه وروسته اګري اینډ کنټینیو کوم، دلته نمبر ورکوم، زه به خپل نمبر ټایپ کړم، هغه بل نمبر یعنې چې زه غواړم نوی واتساپ پر هغه نمبر باندې جوړ کړم، هغه دلته زه ټایپ کومه، دا دی ومې لیکل، له هغه څخه وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم. دوی ماته وایي چې دا نمبر صحیح دی، زه ورته ووایم چې اوکې دا نمبر صحیح دی. اوس به کوډ راته راسي، زه به کوډ باید دلته ورکړم تر څو دا کوډ ومنل سي او زما دپاره دوم اکاونټ چې دی هغه په دې اپلیکیشن کې یوازې د واتساپ اپلیکیشن کې زما دپاره جوړ سي. په بخښنې سره ملګرو چې یو څه وخت یې ونیوی، هغه په دې خاطر چې اوس واتساپ ته په اسانۍ سره ډېر ژر کوډ نه راځي په افغانستان کې. دا دی زه یو نوم ورکوم دلته او دې ته یو خپل نوم ورکوم چې هغه نمبر چې و هغه کوډ ورته راغی، د اوس لپاره ویریفای سو. دا به زه نوم ورکړم. اوس به یې وګورو چې آیا دواړه اکاونټونه کار کوي که یا. پاسکې جوړوم، د اوس لپاره زه پاسکې نه غواړم، سکیپ یې کړمه. adding account there, please wait a moment. اوس ګورو چې څه کېږي. دا دی دا اکاونټ خو فعاله سو. اوس زه کولی سم په دې نمبر باندې دلته هر چاته میسج وکړم. که چیرې زه غواړم چې بیا دا د دې اکاونټ څخه واوړم هغه بل اکاونټ ته ولاړ سم، بیا به زه څنګه کوم؟ د اوس لپاره په دې کې یو اپشن نشته، که چیرې دا واتساپ اپډیټ سي، که چیرې اول ستاسو په واتساپ کې دغه اډ اکاونټ ځای نه و، تاسې دا اپډیټ کړئ، دلته بیا یو اپشن راځي. کله چې هغه اپشن دلته راغی داسې یو اپشن به ښکاري لکه دا د سرچ بار چې دی، په دې به کلیک کوو، ډایرکټ به موږ تاسو ته اکاونټونه راځي. هر اکاونټ چې ته غواړې ته کولی شې هغه انتخاب کړې او د هغه څخه واوړې وبلې ورته. او کله چې په دا درې ټکو نښانو باندې کلیک وکړې، دا سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړه، ډایرکټ راځم، زه اوس زما خپل پخواني واتساپ ته رالم. کله چې بیرته راځم بیرته خپل اکاونټ ته ځم، دا په سویچ اکاونټ باندې کلیک کوم. اوس په دې نوي واتساپ ته راغلم، یعنې زه اوس کولی شم دلته په دې نوي واتساپ کې کار وکړم. نو دا دی په یوه اپلیکیشن کې موږ تاسې وکولی شئ چې دوه اکاونټونه دوه واتساپ جوړ کړو. نو دا د واتساپ نوی اپډیټ و، په دې هیله چې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي. که چیرې ستاسو دپاره دا په زړه پورې ویډیو اوسي نو هیله ده لایک کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا پورې د الله په امان.